बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन जी ستاسو په خدمت کې دا یو ویډیو پیش کوم تاسو دپاره یو ډیر اهم ایشوم دی او د نن سبا یو ډیر اهم ضرورت هم دی چې هغې ته موږ ویلی شو د بچو اندراج. نو د هغې حوالې سره نن زه کوم اولنی سټپ چې دی د هغې طریقه کار ښیم. اولنی سټپ د هغې برث سرټیفیکیټ حاصلول دی. ځکه اوس ریسنټلی د نادرا نوټیفیکیشن شوی دی چې تاسو چې کله نادرا ته فارم بی یا د بچي شناختي کارت جوړولو دپاره راځئ نو ځان سره خپل کوایف لازمي راوړئ. په هغې کې نمبر 1 شی د نادرا والا لازمي غواړي هغه دی برث سرټیفیکیټ، یعنې د بچي د پیدایش سرټیفیکیټ. اوس دلته سوال دا پیدا کیږي چې د بچي د برث سرټیفیکیټ چې دی دا به موږ د کوم ځای نه حاصلو. د دې طریقه کار څه دی؟ دې دپاره څه کوایف لګي چې نن سبا ګورمنټ چې څومره سرویز کوي، که هغه د صحت حوالې سره دي، که هغه د راشن کارډ حوالې سره دي، که هغه څومره هم چې ګورمنټ عوام ته ریلیف ورکول غواړي یا څه قسم ریکارډ د یو سړي پکار وي، نو هغه ټوله هغو د نادرا نه حاصلوي او د هغې مطابق سروې کیږي. نو بیا اکثر موږ خلک ګیلې کوو چې یاره صحت کارت چې دی دا دې منې زما د بچي علاج ونه شو، دا ولې ونه شو، یا زما کډه کې د بل ماشوم علاج ونه شو. نو د هغې مین وجه هم دا کیدی شي چې ستا بچی تا سره رجسټر نه وي، نو د هغه تا سره ستا هغه صحت سهولت کارت چې دی په هغې کې نوم نه وي، لحاظه هغې منې اسپتال والا تاله بیا علاج معالجه فری نه کوي. نو دغې دپاره دې څومره سرویس چې کیږي د نادرا نه هغو چې کومه ډیټه اخلي هغې دپاره ضروري ده چې موږ هر یو شهري خپل د بچو اندراج وکړو. نو راځو اوس اولني سټپ ته چې د فارم بی حاصلولو یا د شناختي کارت جوړولو دپاره موږ له کوم کوایف لګي. په هغې کې ما تاسو ته ووایي چې اولنی شی موږ له لګي برث سرټیفیکیټ د ماشوم. برث سرټیفیکیټ به موږ ته میلاویږي د ویلیج کونسل د سیکټري نه. هر ویلیج کونسل کې د سیکټري دفتر دی او هغې نه تاسو برث سرټیفیکیټ حاصلولی شئ. اوس دلته د کوایفو ذکر دی چې برث سرټیفیکیټ دپاره موږ له کوم کوایف لګي. نو کله هم که ستا بچی سکول کې داخل نه وي نو لازمي خبره ده هغه ته به د پولیو قطرې شوي وي، هغه ته به هغه ویکسینیشن شوي وي. ستاسو په کور کې به د هغه ماشوم د پولیو کارت پروت وي، د هغې کاپي به تاسو له لګي برث سرټیفیکیټ حاصلولو دپاره. ورسره د پولیو کارت کاپي، ورسره د والدینو او د ماشوم د نیکه، د ماشوم د پلار د شناختي کارت کاپیانې چې دي دا به هم لګي. او په عامو فوټو سټیټ دکانونو کې یو فارم میلاویږي برث رجسټریشن فارم. هغه فارم به فل اپ کوئ صحیح طریقې سره چې د بچي نوم، د والدیت او تاریخ پیدایش، د نیکه نوم، د هغه ایډرس، دا ټول شیزونه پکې صحیح طریقې سره فل شي او بیا هغه د یو ګزټډ افیسر نه، یو 16 ګریډ نه افسر نه هغه اټیسټ کوي او په خپله پې هم خپل ساین وکړي. دا د بچي مور، پلار یا د کور بل یو د هغه سربراه دا کار کولی شي. دا شیزونه به ځان سره سیکټري افیس ته اوسئ. خو که چېرته د بچي پولیو کارډ هم نه وي او بچی سکول کې داخل وي نو بیا به د سکول د هیډ ماسټر یا د پرنسپل یا د هیډ ټیچر نه د هغه ایج سرټیفیکیټ رالی، په هغې باندې به د هغه پوره ډیټا درج کړی شوي وي. هغه به د پولیو کارت او د هغه فوټو سټیټ نه چې کوم تاسو فارم راغستی هغې سره به ولګوئ. ورسره د مور او پلار شناختي کارډونه، د نیکه شناختي کارډ، د دې ټولو کاپیانې به ولګوئ نو هغه به حاصل شي. که چېرته د بچي پولیو کارډ هم نه وي او سکول کې هم نه وي داخل نو بیا به د کوم ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال دی هغې ته به ماشوم ځان سره بوځئ. د کوم چې د 5 سال نه زیات دی هغه ماشوم چې هغه به بوځئ هلته او د ایم ایس نه به تاسو ته ایج سرټیفیکیټ میلاویږي، هغه به راوړئ ویلیج کونسل سیکټري له به ورکئ. نو هغه به تاسو ته په 2 ورځو کې دنده
د برث رجسټریشن چې کوم سرټیفیکیټ د ویلیج کونسل له طرفه میلاویږي هغه به جاري کړي. دې نه وروستو بیا نادرا ته دا وړل دي، فارم بي جوړول دي. نو هغې دپاره به انشاءالله العزیز را روانې ویډیو کې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به د هغې لینک وګورئ او هغه کوایف به درته هم ووایم. دا ما دا خبره ضروري ځکه وګڼله چې تاسو ته ډیټیل سره دا ووایم، ځکه چې نادرا آفس کې ډیر زیات رش وي، سړی لاړ شي وکړیږي، په ګنټو انتظار وکړي، خپل ټوله ورځ ضایع کړي، اخري کې چې د کس نمبر راشي نو نادرا والا ورته ووایي چې ستا کوایف چې دي پوره نه دي، لحاظه ته واپس لاړ شه، دا شیزونه کمپلیټ کار راوړه. بعضې خلک داسې هغه پوه نشي او دوباره بیا لاړ شي، بیا پکې څه کمي. نو د دغه وجې نه دا ما ضروري وګڼله چې تاسو ته د ویډیو په ذریعه منې دا پوره انفارمیشن راکمه، ځکه زه وینم اکثر خلک د نادرا ډېرې چکرې لګوي، بار بار چکر لګوي او کار نه کېږي. نو برث سرټیفیکیټ دپاره کوم دې ویډیو کې چې ما ډیټیل وي دا شیزونه ځان سره لازمي وړئ سیکټري ته، او سیکټري تاسو ته برث سرټیفیکیټ جاري کړي. د هغې نه وروستو نادرا ته تلل دي، بیا څه پروسس دی انشاءالله را روانې ویډیو کې په دغه چینل منې او په دې فیسبوک پیج منې تاسو دغه ویډیو ملاحظه کوئ، وګورئ او پوره ډیټیل د هغې نه حاصل کوئ او خپل له بچو اندراج وکړئ. تھینک یو جی د ویډیو کتو. الله حافظ.